عزتمند حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بد الله جل شانه په حکم باندې مړي ژوند کول. یو ورځ بعض کافرانو اعتراض وکړو چې اے موسی ته هغه مړي ژوند کې چې کوم تازه مړ شي سپت لګيږي دغه مړ شوی نو یو تیر ژوند کی، لہذا ته هغه مړ را ژوند کا کوم چې په مخ کې زمانہ کې وفات شوی وي. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې تاسو یو کس خوښ کړئ زبا هغه د الله جل شانه په حکم باندې را ژوند کوم. کافرانو ورته سام بن نوح اخودو چې دا را ژوند کا. نو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر تلاړي اول دوه رکعات منځ کو او د الله جل شانه نه د دې مړي درا ژوند کېدلو دعا وغوښتله. الله جل شانه د دعا قبول کړه او سام بن نوح را ژوند شو. کله چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وکتل نو د سر او د ګری وختان سپین شوی وو. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کو استاسو په زمانہ کې خو وختان سپینېدل دا نه وو، ستا وختان څنګه سپین شوی دي؟ دا ورته ویل ما چې کله دا आवाज واوریدو نو ما ګمان وکړ چې کله قیامت قائم شو نو د ډېرې یری او د هیبت د لاس زما د ګری وختان سپین شول. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیا تاسو کو استاد د وفات کېدو څومره زمانہ وشوه؟ 4000 کال زما وشو چې زه وفات شوی یم، لیکن تر اوسه پورې زما د بدن نه د مرګ هغه سخت نه ده تللی. زما عزتمند نورونو مرګ ډیر خطرناک سیز دی. الله جل شانه دې موږ د مرګ د سخت نه وساتي.